بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. غوښتل مې چې تاسو نن د څو خبرې شریک کړم او ډېرې مهمې دي. لکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې تېر 14 کال وروسته زه ملي ټیم لوبغاړی او کپتان تقریبا 15 کاله وکاله شاوخوا کپتان پاتې شوی یم. د ټیسټ ټیم کپتان، د آی کپ، د شلاوریزو نړیوال جام، د یو ورځنۍ د شلاوریزو تر اوسه دغه پورې د نړۍ بهترین کپتان زیاتې مسابقې ګټلې دي. د تاسو دعاګانو برکت او د لوبغاړو په محنت برکت سره نن د خپل ژوند باره کې غواړم چې یو ډېره مهمه پرېکړه وکړم چې تر څو ځوانانو ته نور هم فرصت او موقع میلاوه شي. نن نه بعد کېدای شي امکان لري سبا د ما اخرنۍ لوبه د انټرنیشنل کرکټ شي استفاده ده. حالانکه چونکې دا فیصله کول ډېر مشکل دی لوبغاړي دپاره، ځکه لوبغاړی ډېر کوشش کوي، ډېر هلې ځلې کوي چې هغه ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. نو چې کله هغه کرکټ پرېږدي نو دا ډېره سخته پرېکړه په دې باندې صرف کرکټران پوهېږي. هغه لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم چې ډېر زیات یې سپورټ کړی یم. سینیور لوبغاړو نه ډېر زیاته مننه کوم، بالخصوص د خالقداد نوري نه، کریم صادق نه ډېر زیاته مننه کوم چې زه کرکټ ته راوستی یم، ډېر زیات سپورټ کړی یم. نورز منګل نه ډېر زیاته مننه کوم، هستي ګل عابد نه، نور ډېر سینیور لوبغاړي دي، شاید ما نومونه هلته هېر شي. ټول نه ډېره زیاته مننه کوم چې همیشه سپورټ کړی یم او دې نه ما ډېرې زده کړې کړي دي. چې کله کپتان شوم هم د سینیور لوبغاړو ډېر سپورټ کړی یم. د هغه ټول کوچز نه ډېره مننه کوم، د ټولې ادارې نه ډېره مننه کوم، څومره چې ادارې مشران تېر شوي دي ټول نه ډېره مننه کوم چې ډېر زیات سپورټ کړی یم. مینهوال نه ډېره زیاته مننه کوم چې همیشه ډېر زیات په سختو حالاتو کې سپورټ کړی یم، ډېرې تشویق کړی یم. هغه خلکو نه هم ډېره زیات مننه کوم چې همیشه نیوکې کړي دي، نو هغوی نه هم ډېر زیات مننه ځکه کوم چې د هغوی نیوکې نه ما ډېره زده کړه کړې ده. باید چې کله نیوکه نه وي تر زده کړه نشي کولی. نو نن دا پرېکړه ډېره مشکله ده، خو انشاءالله موږ به کوشش کوو همیشه د افغانستان د کرکټ دپاره چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ دپاره اوسني ځوانانو ته ډېر زیات بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړی نه وسایل و، نه فیسیلیټي و، نه میدانونه، هېڅ شی هم نه و. نو ماشاءالله د اوسني ځوانانو دپاره هر څه ډېر تېر دي. موږ په ډېر سختو حالاتو او په ډېر سخت شرایطو کې د کرکټ ډېر پاس مقام ته راوست، نړۍ مو پېژنده. شلاورجي که وګورئ په ټاپ 7 کې م راوسته، یو ورځنۍ وګورئ په 9-10 نمبر کې م راوسته. همداسې ټیسټ لوبو کې وګورئ. زه چې کله کپتان کېدم زه به تاسو یو کیسه وکړم د خپل ځان. حالانکه ما کپتاني نه کړ ځکه چې کپتاني ډېر غټ ریسپانسبیلیټي، ډېره غټه ذمهواري. نو چې کله زه هغه وخت کې اجرایي رئیس شفیق ستاني چې کله زه کپتان کولم نو ما پسې ډېر زیات و. ما حالانکه کپتاني نه اکسپټ کوله، نو خو په یوه خبره مې اکسپټ کړه چې د هېواد دپاره، د هېواد د ولس دپاره. نو هلته ما کپتاني اکسپټ کړه او هلته ما ځان سره یو تعهد وکړ، یو عهد مې ځان سره وکړ چې انشاءالله چې زه به چې کله کپتاني پرېږدم په داسې یو وخت کې، داسې یو مقام کې به زه یو لوبه پرېږدم چې حالانکه د افغانستان کرکټ ما دې مقام د لوړ مقام ته رارسولی. الحمدلله هغه ورځ ده، تاسو یې ګورئ چې د افغانستان ټیم اوس نړۍ ورته ډېر متوجه ده، ورته زور ده او ډېر زیات احترام ورته لري. نو موږ همیشه هم دا کوشش کړی ده. ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ټولو مینهوالو څخه کوم چې تاسو موږ همیشه سپورټ کړي. یو خبره زه اخره کې بیا ویل غواړم، حالانکه زه په دې سوشل میډیا کې دومره نه راځم او نه ډېر د خبرو په طریقه پوهېږم. زه چونکې د میدان سره په کرکټ پوهېږم او د کرکټ پرمختګ پوهېږم چې څنګه باید د کرکټ پرمختګ وشي، څنګه یو ټیم جوړ شي. نو په دې کې ما بیا تجربه ډېره زیاته ده. نو زه هغه افغانان ډېر زیات ما ته نه هیله ده چې همیشه د خپل لوبډله تشویق کوي، خپله لوبډله سپورټ کوي. حالانکه کله چې میچ وبایلل شي نو دا یو خبره یاد ساتئ، څومره چې ولس خفئ د هغه نه ډېر زیات لوبډله خفئ، ځکه چې وایي سوځېږي هغه چې په کوم ځای اور بلي. نو په دغه وخت کې په داسې حالاتو کې باید تاسو خپل لوبډله تشویق کړئ او تر شا ودرېږئ چې هغوی تر څو نور هم وکړي چې هغه راجیب کړي. ځکه یو بېللو وخت کې لوبډله ډېره زیاته غورځي. نو که دې وخت کې خدای ناخواسته څوک شاته پسې خبرې کوي نو هغه نور هم غورځي. نو کوشش کوئ دا موږ تاسو اوس د نه بعد ما هم دا فریضه ده چې باید موږ لوبډله راجیب کړو چې کله خدای ناخواسته په خرابو حالاتو کې باید موږ مکمل سپورټ کړو. نو بیا هم د ټولو مشرانو نه ټول نه ډېر زیات مننه کوم، د ټول ولس نه ډېر زیات مننه کوم. او که په دې 14 کالو کې کېدای شي موږ ډېرې مسابقې بېللي ګټلې، مسابقې کېدای شي ډېرې بېللې ګټلي، نو ډېر کېدای شي ډېر خلک خفه شوي. د هغه خلکو نه زه بښنه غواړم د زړه له کومې نه. نو بیا هم تاسو موږ هیله ده چې خپله لوبډله ټول لوبغاړي او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره زیاته مننه ومن الله توفیق. سلګي لګا ولو
ګیله ده خپلو پورسم د پردو نه څه ګیله ده چاته هلته زړه ووایم مینې بېدوار کړم چاته هلته زړه ووایم مینې بېدوار کړم سنه تر څه وخته بې ګناه ګناهګار کړم پرېوځم په رڼا کې د تیارو نه څه ګیله ده Down the wicket, Ashko Afghan. Thanks to my dear Almighty Allah, we qualify for World Cup. د دې سترې بریا مبارکي درته وایم او ان شاء الله we try our best we more improve it. Team demand this kind of batting from the captain. If he's captain front of the league, that's the main thing. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toss is rather matter. Big game against England. Head is the call. The wicket is suitable for Spain. سبا دې ما اخرنۍ لوبه د انټرنیشنل کرکټ سي قربان دې کړه د مینې د الزام زندگی منم دې ودې نه کړله غلام زندگی چنار چنار ځواني دې د وختونو تماشا شوه خو شاته دې پرې نه ښوده ناکامه زندگی چنار چنار ځواني دې د وختونو تماشا شوه خو شاته دې پرې نه ښوده ناکامه زندگی وطن په وطن سر شوې خو سکون دې پیدا نه کو په سختو کې دې تېره کړه تمامه زندگی وطن په وطن سر شوې خو سکون دې پیدا نه کو په سختو کې دې تېره کړه تمامه زندگی ته هم راته د خپلې بېوسۍ سندرې وای په ما هم تنګه شوې ده ماښامه زندگی بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه په سر کې سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته ټولو مینوالو ته وړاندې کوم بعد د سلامه دې سترې بریا مبارکي ورته وایم واقعا لکه څرنګه موږ زیمبابوې ته په ون ډے سیریز کې هم ماتې ورکړه او په ټي 20 کې هم ماتې ورکړه لکه د کرکټ په تاریخ کې دا لومړنی د افغانستان ټیم ده چې سویټ ممبر ټیم ده راځي فل ممبر لکه ټیسټ نیشن ته په دوه سیریزونو کې ماتې ورکړي دا ریکارډ افغانستان په خپل نوم کو واقعا دي کې د ټولو دغه افغانان دعاګانې کاغه داخل کې د په خارج کې دي او زه د خپل لوبغاړو نوم ډیر زیات مننه کوم د دوی مهنت چې موږ د سیریزونو وګټل تاسو نه ډیر زیات مننه کوم همیش دا رقم په خپل دعاګانو کې ساتئ ډیر زیات مننه بسم الله الرحمن الرحیم په اول سر کې ټول محترم لیدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې بعد سلام ورته د فل ممبرشپ د ټول د افغانستان غیرتي ولسته غیر ولسته مبارکي وایم واقعا هغه خوب چې موږ تاسو ټولو په ګډه سره ارمانو دا خوب چې کله په افغانستان کرکټ فل ممبر کیږي ټیسټ نیشن کیږي به نو الحمدلله هغه ارمان نن موږ پوره شو الحمدلله تاسو په دعاګانو برکت سره د لوبغاړو مهنت او د مشرانو په شفقت سره زه بیا هم د هغه ټول لوبغاړو مننه کوم چې کوم سینیئر لوبغاړي مخکې کرکټ کړی ده او د افغانستان د کرکټ تعداد یې ښه ده لکه نوروز منګل هستیګل عابد دولت احمدزی رئیس احمدزی خالق داد نوري مجاهد زادران عابد ګل نور څومره لوبغاړي چې دي کما نمونه هېر شوي علاداد نوري نو بخښنه کوئ کریم صادق
هغه لوبغاړي چې دوی په افغانستان کې کرکټ شروع کړی ده موږ سره یو ځای موږ نه خو ډېر سینیر دي نو دوی برکت سره په افغانستان کې کرکټ شروع شو الحمدلله او نن تاسو وینئ چې دا کرکټ الحمدلله په افغانستان کې اوس په نړۍ کې یادېږي په فل ممبر ټیم سره نو زه ګمان کوم چې دا په ویلو ډېر اسانه ده خو په څنګه چې دا اچیو شوی ده نو دې مشکلات خو خیر تاسو لیدلي نه دي موږ لیدلي دي موږ دې سره مخ شوي یو نو زه بیا دې خبرو کې یو یادونه کومه ټول خپل افغانستان ولس ته دی بالخصوص موږ پخواني ولسمشر قاضي صاحب محترم ته چې هغه سره موږ یو واده یو وخت کړی وه یو وخت موږ چې کله 2009 کې اوډیا سټیټس واخیسته نو په دغه وخت کې د کرکټ کې د حالات کې ډېر زیات کشمکش پیدا شول ډېر خلک داسې پیدا شول چې غوښتل چې کرکټ ضبط کړي او کرکټ واپس خراب کړي او یا واپس هغه زړو حالات ته بوځي نور هغه مشکلات حالات خو به زه نه بیانوم چې کوم دغه 2003 نه واخله تر 2009 پورې موږ کوم حالات تېر کړي دي او سره کوم حالات موږ په کابل کې تېر کړي دي او وټ ایور تاسو زیاتره معلومات د حالاتو هغه حالات نه بیانوم ځکه چې دا خبره به ډېر زیات اوږدې شي نو چې کله موږ واپس راغلو کابل ته راغلو نو موږ دومره څوک پېژندل هم نه په دولت کې نه چا پېژندلو دومره خو الحمدلله زه د هغه مطبوعاتو نه ډېر زیاته مننه کوم په هغه وخت کې چې موږ لوبډله تشویق کړه خلکو په افغانان ته وپېژندله د خپله لوبډله خپل کرکټ افغانستان نو موږ کرزي صاحب نه وخت واخیسته په هغه وخت کې موږ دومره څوک پېژندل هم نه خو زه بیا موږ ته هغه وخت کې ملالۍ شینواري د پارلمان وکیله وه هغه نه ډېر زیاته مننه کوم چې هغه موږ ته مخته راغله هغه سره موږ میلاو شو هغه ته مې ویل چې کرکټ دا رقم حالاتو ته روان ده او کرکټ خرابېږي نو برای مهرباني که ته داسې کومه چارو کې چې موږ رئیس جمهور صاحب سره کښېنې کرزي صاحب سره نو هغه راته ویل انشاءالله زه به کوشش وکړم نو هغه بیا موږ ته امکانات برابر کړه چې موږ لاړو ارګ ته لاړو کرزي صاحب سره کښېنولو چې کله موږ ارګ ته ورسېدو نو جالبه خبره خو دا وه چې کله څنګه موږ ارګ ته ورسېدو نو په دې د رئیس جمهور په میز باندې کم از کم یو 50 کسان نور هم ناست وو موږ صرف دغه اتۀ نهه لوبغاړي نو چې کېناستو نو موږ دغه کسانو کتل چې دا خلک دلته څه شی کوي نو حیران شو که نه نو حیران شو موږ کرزي د دې لپاره ورغلي چې موږ یو شي ته ورغلي موږ ورته چې دا کرکټ د اولمپیک نه موږ ته خلاص کړي ځان ته اداره کې کرکټ بورډ کړي نو موږ په دې ارادې سره ورغلي وو نو چې کله هلته موږ کېناستو نو رئیس صاحب راغی رئیس جمهور صاحب راغی کرزی صاحب نو خلکو خبرې شروع کړې نو ته په خدای یقین وکړه چې په دې 15 منټو کې نه دی په دې 10 منټو کې دا کوم کسان چې راغلي وو دا نومونه یې زه نه اخلم کېدای شي د ما خبرې اوري هغه تا وخت یاد شي دا ثانیه او الحمدلله خلک اوس موږ ته وایي چې شکر دی چې موږ کرزي صاحب دې موږ نه دي منلی تاسو یې منلی ده نو شکر هم باسي خلک ځکه هغه زیاتره خلک اوس په کرکټ اداره کې کار هم کوي نو ورته شروع شو موږ نه په 15 منټو کې په 10 منټو کې دا موږ لوبغاړو نه دا رقم شي نه جوړ کړه موږ ویل چې اوس موږ باندې کافر ټاپونه لګي دا نور خیر دی نو په هغه مجلس په کرزي صاحب باندې ډېر بدو لګېده نو کرزي صاحب نوروز منګل هغه وخت کې موږ کپتان هغه صرف یوه خبره ورته وکړه چې رئیس محترم موږ ونډې سټیټس واخیست نړۍ باندې موږ افغانستان وپېژنده دا 4 کپونه چې پراته دي دا 3 کپونه د ډیویژنو نو دا په دې کارونه ګټل کېږي دا په محنت ګټل کېږي او د افغانانو دعاګانې موږ سره وي بس نوروز سره دا 200 خبرې وکړې کرزي ویلې کرزي په خپله ژبه کې ویل چې باره پوهېږم او د نورو ته ویل چې باره مرداره کړه نو کرزي ډېر زیات غوسه شو په جج جلال کې جګ شو بس هغه وخت کې د ادارې مور رئیس وو که سیکرټر وو نه پوهېږم مدبر نومېده نو هغه ته څه وویلې په کراره نو هغه ته څه وویلې هغه دا ټول ته ویلې چې تاسو ټول لاړ شئ نو بیا به سره کېنو نو د مدبر موږ ته ویلې چې تاسو لوبغاړي صرف پاتې شئ نور ټول لاړ شئ نو کله چې دا ټول لاړل موږ پاتې شولو نو موږ ته ویل تاسو سبا راسئ بیا موږ چې سبا راغلو نو سبا هغه وخت کې داودزی صاحب د خیر رئیس دفتر وو داودزي صاحب سره کېناستو هغه سره ملالۍ شینواري موږ سره وه د ملالۍ شینواري د کور ودانې په دې کرکټ کې ډېر زیات چې دا نن په دې مقام کې د په ډېر سختو حالاتو کې موږ سره ملالۍ شینواري ولاړه وه هغه وخت کې نو زه یې ته نه ډېر زیات د زړه نه مننه کوم تشکر یې ته نه کوم د ټول ټیم په نمایندګۍ د ټول د افغانستان کرکټ په نمایندګۍ نو موږ چې کله سبا لاړو داودزي صاحب ته نو هغه راته ویلې موږ د خپل بیان ته کوم دا کرکټ د اولمپیک نه راوځي د فدراسیون نه راوځي دا کرکټ بورډ شي دا کرکټ آینده په انشاءالله امکانات شته چې دا اسوسییټ شي هغه وخت موږ افیلیټ اسوسییټ هم نو که اسوسییټ شي انشاءالله باندې انشاءالله موږ فل ممبرشپ ته ځو اخره نو دا رقم فند راځي دا کرکټ به موږ په نړۍ کې ډېر غټ بشي خو ډېرې خبرې موږ ته وکړي چې په دې موږ تاسو زیاتره خلک پوهېږي نو داودزي صاحب موږ ته ویل چې 2 ورځې بعد تاسو زه وخت اخلم کرزي صاحب سره تاسو سره بیا کښېنئ
موږ دوباره کاري صاحب ته لاړو نو کاري صاحب ته مو ویل چې دا رقم کیسه ده که دا کرکټ موږ چېرته دوباره که دا کرکټ د فدراسیون د اولمپیک نه راوباسي او دا کرکټ بورډ کې نو دا به ځان د یو اداره سي ځان د یو ریاست سي دا کرکټ به دا رقم نظام به شي سیستم به شي فول ممبرشپ ته به خبر لاړ شي سوجر ته به خبر لاړ شي نو کرزي ته موږ په خبرو پوهېده رئیس جمهور د الله خو یو پوه رئیس جمهور ته ورکړي خو پوهېږي الله خو دغه سړی چې الله پاک مشر کړی هغه کې الله پاک څه خاص یو هغه اچولی نو موږ رئیس صاحب ویلې چې رئیس محترم که دا کرکټ چېرته د فدراسیون اولمپیک لرې کې کرکټ بورډ کې نو انشاءالله دا به یو وخت کې اسوسییټ ممبر شي بیا به انشاءالله فول ممبر شي نو زه نن ما د خپلو خبرو کې دا ځکه دا کیسه یاده کړه چې نن زه کرزي صاحب ته دا ووایم چې کوم واده تاسو سره موږ 6 کاله مخکې کړې وه الحمدلله د افغانانو په دعاګانو سره د لوبغاړو په محنت سره د مشرانو په شفقت سره هغه واده چې موږ کړې وه هغه موږ پوره کړه مطلب موږ خبره کې که موږ غلط وای که چېرته موږ غلط وای یا موږ غلطې ارادې وي نو دا خوب دی یو افغان هم نه پوره کېده الحمدلله موږ په حق وو موږ صحیح وو هغه وخت نه او الحمدلله نن تاسو د افغانانو دعاګانې موږ سره وي چې نن الحمدلله د افغانستان کرکټ فول ممبر ټیسټ نیشن شو نو زه د هغه مشرانو ډېر زیات مننه کوم چې کوم په کرکټ کې کار کړی بالخصوص ډېره زیات مننه د وزیر صاحب شاه مسعود نه کومه چې په هغه سختو حالاتو کې 2003 څلورم نه واخله تر نهم پورې چې ډېر سخت شرایط وو چې په افغانستان کې چاړو کرکټ نه پرېښوده نه پرېږده ډېر زیات مننه تر کوم شاه مسعود صاحب نه تاج ملک عالم صاحب نه ډېر زیات مننه کوم چې واقعا ډېر زیات خدمات دي په کرکټ کې واقعا که تاج ملک عالم نه وای نو زه ګمان کوم کېدای شي په افغانستان کرکټ هم نه وای د هغه ډېر زیات خدمات دي د هغه ستایلو وړ دي نن چې دا کرکټ دی حالت رسته دی الله د دنیا صاحب نه ډېر زیات مننه کوم چې هغه په افغانستان کرکټ شروع کړی دی هر هغه کس همیشنوار نه مننه کوم چې مشري کړی دی کرکټ بورډ سی او پاتې شوی ده د ډاکټر نور محمد مراد نه مننه کوم چې خدمت کړی دی نور ډاکټر ایمن نه مننه کوم نور څومره چې مشران دي کرانه یریږي نو افاقه بالخصوص د زاخل واسب نه ډېر زیات مننه کوم چې څو وخت هغه د کرکټ بورډ چیرمن نو ډېر زیات هلې ځلې ډېر خدمات کړي دي د ستایلو وړ دي نو دې کې به ډېر خلکو کارونه سیم کړي ډېر غلط کړي خو هغه کارونه ستایو چې کوم ښه کړي دي کرکټ لپاره نو خدمات د ټولو شته دي نه هېرېدونکي د ټولو خدمات بالخصوص د جلال ماب رئیس جمهور صاحب اشرف غني صاحب ډېر زیات مننه کوم چې کله کرکټ ډېر سختو حالاتو کې تقریبا 2014 15 کې دا کرکټ ډېر خراب طرف ته روان و ډېر حالات ډېر خراب و لوبغاړي به د ګرونه شړل کېده په ګیټ به نه پرېښودل کېده و چې لوبغاړی به راځي اپارټمنټ به اخلي بلا 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 ډېرې خبرې وې نو کرکټ کې خیال کړئ تاسو دغه 2014 15 کې ډېر زیات یو منفي طرف ته روان و خرابېدو طرف ته روان و حالانکه موږ نیپال نه میچ نشو ګټلی موږ امارات نه میچ نشو ګټلی آیرلینډ خو زموږ دپاره هغه وخت سمه بلا وه چې آیرلینډ به څنګه و نو چې کله رئیس جمهور صاحب راغی دوباره موږ ته اداره نوي کسان یې موږ ته وګمارل مشران یې موږ ته وټاکل نو هغوی نه ډېر زیاته مننه کوو واقعا د هغوی چې موږ ته مشرانو ته په هغه وخت کې نسیم الله دانش او سی او صاحب شفیق الله ستانکزی چې دا مشرانو ته وټاکل نو واقعا د نسیم الله دانش ته موږ ډېر زیاته مننه کوو ډېر خدمات دي په کرکټ کې ډېر زیات امکانات یې موږ ته برابر کړه نه هېرېدونکي دي زه دا خبر بار بار ځکه کوم کېدای شي لږ کارونه غلط هم کړي خو ډېر کارونه ښه کړي دي باید موږ د خلکو ښه کارونه وستایو هغه موږ باید یاد کړو خلکو ته ځکه چې کرکټ د لوبغاړو که ژوند لږ څه لږ جوړ دی که کیریر لږ څه لږ جوړ دی که مالي حالات یې ښه شوي دي نو په دې کې نسیم الله دانش صاحب ډېر زیات هلې ځلې دي ډېره منډه کړې ډېر کار یې کړی دی او بل زه د سی او صاحب شفیق الله ستانکزي نه ډېر زیاته مننه کوم چې هغه کرکټ کې موږ سره تقریبا موږ نه هم سینیر دی هغه د نوروز منګل د وختونه دی تقریبا 14 کاله کرکټ کې دی اول یې خپله لوبه کوله بیا 6 کاله منیجر پاتې شو بیا اوس سی او دی ډېر زیات خدمات دي سی او صاحب محترم تاسو هم ډېر زیاته مننه تاسو نه هم کوو تاسو خدمات موږ لوبغاړو ته معلوم دی تاسو هلې ځلې موږ لوبغاړو ته معلوم دی موږ زیاتره خلک په دې نه پوهېږي خو موږ خو پوهېږو په کرکټ په دې سیستم نظام باندې چې کوم حالاتو نه موږ الحمدلله دوباره راووتو او بله زه د نوي چیرمن صاحب نه زیاته مننه کوم واقعا چې کله راغلی دی بله ښه خبره دا چې نوی چیرمن چې دی مشال صاحب عتیق مشال صاحب دی د کرکټ سره اول نه بلد دی لوبغاړو سره اول نه بلد دی خپل هم یو ټیم درلوده نو کرکټ سره بلد کسه که رئیس جمهور صاحب موږ ته بل کم کس راکړه هغه هم یو څه کس موږ ته راکړه چې کرکټ سره بلد دی نو ډېره زیاته مننه موږ د رئیس جمهور صاحب نه کوو واقعا چې په کرکټ ډېر احسانات دي غلند وختو کې او دا فول ممبرشپ چې دی دا الحمدلله د موږ او تاسو افغانان چې دا حق دا موږ ته خیرات نه دی راکړی دا خبره ګوره تاسو واورئ دا فخر سره وایي او په دې تاسو پراود کوئ فخر کوئ
الحمدلله من خلکو ته چې دی موږ په اسوسیټ باندې الحمدلله نن سبا حکومت کوو د افغانستان په راج دی په الحمدلله بعضې فول ممبر ټیم باندې موږ الحمدلله حکومت کوو وموهل په خپل کورونو کې مو وهل سیریزونه ته مو ګټه په تېره 2 کالو کې موږ چې څومره کامیابیان افغانستان ته راوړي دي په نړۍ کې یو ټیم هم دومره نه دی راوړي دا د موږ حق دا موږ دا نه موږ آی سی نه په خیرات کې اخیستی دی او نه موږ ته په خیرات کې راکړی دا د افغانستان د کرکټ حق دا به انشاءالله موږ ته میلاوېده ځکه دومره کامیابان نه بعد آی سی مجبوره شوه چې موږ ته یې راکړي یعنې حالانکه یو وخت کې آیرلینډ ټیم یادېده اوس الحمدلله په دې تاسو افغانان فخر وکړئ موږ تاسو چې د موږ د وجې آیرلینډ ته ورکړل شوه افغانستان حق افغانستان د وجې آیرلینډ ته ورکړه په دې تاسو فخر کوئ الحمدلله موږ چا نه په خیرات فول ممبرشپ نه دی اخیستی دا تاسو د افغانانو دعاګانې وي د ټول لوبغاړو د نبي ساخیل دی که شهزاد محمدي دی که راشد ارمان دی که حمید حسن دی که شاپور زدران دی که ګلبدین نایب دی که سمیع الله شینواری دی که میرویس اشرف دی که حمزه اوتک دی که نور څوک رانه خدای کې دولت زدران دی نور خدای کې څوک رانویر نه وي که ټول لوبغاړو ټول اتلانو دا ټول د دوی لوبغاړو محنت دی او تاسو د افغانستان د غیرتي ولس دعاګانې دي چې الحمدلله نن افغانستان فول ممبرشپ ټیم جوړیږي او په نړۍ ته ځان وښودل الحمدلله چې افغانستان هر هغه استعداد لري چې هر یو که فوټبال که کرکټ که والیبال کار یو شي چې د خلک یې پرېږدي الحمدلله ټوله دنیا ته ځان شو کوي نو زه بیا هم اخره کې دا یو وینا کول غواړم چې همیش موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او برای مهرباني ما یو اخره غوښتنه دام ده خدای دې کې زما د خبرونه خسته شوي نه وي زه دا فیسبوک او دا دومره ګورم نه ځکه چې دغه شی دومره وخت ولاکه لرو بل دا ده چې خدای دې کې چې بیا هم دا وایم چې مزاحم شوی درته نه یم د روژې میاشت دومره خبرې نه کېږي چا نه نو زه یو خبره ویل دا غواړم چې هغه خلک ازغرستاني ځي 15 کاله کرکټ وکړي 14 کاله کرکټ هغه ځان د کرکټ څه ورته وایي هغه ایکسپرټ نه وایي زه بعضې نو خلکو ته حیران پاتې یم چې نه یې کرکټ کړی نه د کرکټ په لاره تېر شوي نه په کرکټ پوهېږي او ځان د ایکسپرټ وایي دا یې سوچ خبره ده چې ازغرستاني ځای ځان ته نه وایي او هغه کس ځان ته وایي نو برای مهرباني موږ تاسو باید لږ قناعت وکړو قناعت ډېر مهم دی باید موږ تاسو باید په خبره ځان پوه کړو باید موږ تاسو د افغانستان لوبډله د افغانستان اداره کرکټ بورډ دا تشویق کړو ځکه که تاسو ځان نه تشویق کوئ دا مایوسه کېږي او همیش تاسو موږ د دعاګانې کړي تاسو دعاګانو برکت سره د لوبغاړو په محنت برکت سره الحمدلله چې دا ټیم فول ممبرشپ اخلي نو دا څه وړه خبره نه ده په دې کې موږ ټول د افغانستان غیرتي له ځان سره شریک ګڼو د افغانستان د ادارې څومره کارکوونکي ټول ځان سره شریک ګڼو د دوی محنت او دوی مشرتابه او دوی موږ ته زمینه برابرولو دوی موږ ته زمینه برابر موږ الحمدلله لوبغاړو محنت کړی تاسو دعاګانې او ان شاء الله موږ به نور محنت کوو کوشش به دا کوو چې اوس موږ کوم مقصد واخیسته دلته ځان شو کړو چې موږ واقعا د حقدار وو ډېر اول نه حقدار وو داسې نه چې دا اوس نه موږ حقدار وو نو ان شاء الله موږ همیش موږ خپل دعاګانې کې یاسته موږ د دعاګانې کوي خپل موږ ان شاء الله محنت کوو کوشش وکړو چې افغانستان د همدارکه بریاوي راوړو الحمدلله تل دی افغانستان ژوندی دی افغانستان زنده باد افغانستان